په یو قلا کې یو شپونکی دی اسود ورته وایي اسود د ډېرو صحابو نومونه دي اسود راعي ده ته وایي شپونکی دی د رنګ نم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو موږ ورته حبشه وایو حالانکې حبشه د یو ښار نوم دی د یو ملک نوم دی نو خو هر تور ته خلک حبشیان وایي د هغې علاقې تک تور دی او شپونکی دی شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلېدلې وي څپلۍ هم نیمګړې وي یا وي یا نه هغه به دا د خلکو چیلې ګډې سرولې په مزدورۍ باندې د خلکو ګډې چیلې په مزدورۍ به یې سرولې نو شپونکی هم په قلا کې ګیر دی ګډې چیلې هم ګیرې دي دې شپونکي د خپلو خلکو ته ووایي چې دوه خبرې دي یو خدا چې زه دلته ګیرې یم او ګډې چیلې هم دلته ریګیا نشته نو که ستاسو خوښ وي ده به دا ګډې چیلې بار وباسم زه شپونکي سړی ما ته څوک څه وایي نو دا ګډې چیلې به وسرومه او قوم هم ورته وایي چې دا لاړ شه دا ګډې چیلې سم دلته راته مري ګیا نشته نو دا به روباسه دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د وی ډېره ښه ده ګډې چیلې خو د ده نه دي د خلکو دي لکه پخوا به دلته شپونکیانو پخوا زمونږ په دې مونږ چې واړو دا شپونکیانو او دی به دا شپانه به دا د خلکو به غواګانې او څاروي هر چا به څار وشړل شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به سرول او مازدیګر به شپون هغه خپل څاروي راوستل هر غوا هر څاروي به خپل کور ته ته اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي سره کېږي په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته هغه چې ګډې چیلې راوستې هغه غریب مزدور دی پردی ګډې چیلې دي او هغه سره د مسلمانانو خواله رالل چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی هغې له رالل زه خو شپونکي یم ګډې چیلې سروم ما د جنګ سره کار نشته خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی وی زمونږ بادشاه هغه دی بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته خو زمونږ یو مشر دی مونږ ورته رسول الله وایو د خدای پیغمبر نور خو مونږ څه بادشاه یو دا نظام نشته وی هغه سره ملاقات زه کولی شم ته خو شپونکی یم بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه هرقل د روم بادشاه د چا پلار هم سره ملاقات نشو کولی زه هغه سره ملاقات کولی شم هغې وی بلکل کولی شي کله چې ته غواړې ملاقات کولی شي وی محل یې کوم ځای دی ای بادشاه خو به لوی محل دا دومره صحابه و مسلمانان چې راغلي خدا خو یو لوی بادشاهي محل وی وی محل خو د هغه نشته مخامخ د کجورو د پاڼو سفر د هغې کې هغه د املاس دی محل کوم دی ګډې چیلې زما به امانتي دا پرېږدم دلته هغه صحابو ته یو پرېږده سري به ځه که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې موږ ستا د ګډو چیلو سوکی کوو هیڅ فکر چې ونه کړي قسم په خدای صحابو کې مینه وه رحم و پکې په کافرانو هم رحم و چې کوم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کوم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو نو بیا به اشداء علی الکفار او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کو پیغمبر مبارک په خپله رحم کړی خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نه پیغمبر ته تکلیف نه د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخي نه پروا نشته خپل کار کوه صحابه یې زه دا ګډې چیلې موږ به څوکی کوو ملاویږي ورشه هغه هغه کې ناست دی د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاست دی دی ورغې د بیا وی چې د سره اوس ملاقات کومه نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل هغه سره به نوم لیکم لکه څوک چاله ګورنر صاحب دا خو ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه ملاوېږم زموږ پیغمبر سره وي او وایي دغه مخامخ ناست دی ورشه که راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره حضور پاک ته وایي ته څله راغلې دا دومره خلک دې څله راوړي دي روستری څله راغلی وی زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلومه چې دا خلک یو الله ومني دا مې مقصد دی یو خدای ومني او الله له شریک نه ګڼي زمارونو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل دا بنیادی عقیده ده
دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودي دي قسم په خدای بنیادي همدغه عقیده ده د مکې مشرکانو خدای منه شرک پې کړه عقیده خرابه وه څنګه شرک پې کړه هغې وایي دا بوت دا زویره کوي دا بیماری جوړوي دا باران کوي او دا به د قیامت پر ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي د الله په دربار کې سفارش به کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا د دې بوتان عبادت دی لکه چې خدای ته نږدې کړي د قیامت پر ورځ ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې د هغې د بچو نقشې وې د هغوی د نیکانو چې هغوی ته کم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار د هغوی نقشې وې دا خو د خدای نیازبین دي د خدای خوښ دي نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي زما وروڼو دا د شرک عقیده ده عقیده زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو ومنې زه د هغه الله رسول یم شپونکي ورته څه وایي وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته څه وایې نو بیا به ما سره به څه چل کېږي زه به څه شم اشپونکي ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وی تاله به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي د خدای د عذاب نه به بچ شي مسلمان به درته ویلې کېږي او زما د دې صحابو به رور شي رور د دې رور به شي زمونږ به رور شي وی زه به رور شمه زه خو تکتور یم زه خو ډېر عجز یم زه خو فقیر مسکین یم ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بینځي بینه زه به د دوی رور شم حضور پاکو فرمایل بلکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلماني دې ومنله نو بچې زه به دې را تر غاړه باسم ځان ته زما دا صحابه به دې ځان ته را تر غاړه باسي زمونږ رور به شي رور په مونږ به ډېر ګران شي انما المؤمنون اخوة مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري رور مسلمانۍ وایي دې ته مسلمانی مسلمان د مسلمان رور بس مسلمان د مسلمان دشمن بنی مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګورو او د مسلمان ښځې ته به پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګورو او د مسلمان مور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري او د مسلمان لور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري درندګي به نه کوي نن خو درندګي شروع ده ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره زما لس ستړی شو ما مخکې م تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ ورشه وګورئ په پنجاب کې زموږ دا صوبه ګزاره کوي هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی دا درنده دی که د انسان دی دا خو درندګان دي د شپې دلته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه بچي دې تختې ښځه بچو پسې درمنډې وایي شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي د انسانیت دی ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي په کور کې دننه څونه ظلم کوو سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره دې ګډه وډه پرته وي د کټ څادر دې ګونجې مونجې پروتي او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیاله د ګنده پریښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدې او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي څادر وڅنډي درته ښه مزېدار اوار کړي چې راځې صفا څادر او صفا کټله را روان تا لوښي ګنده پریښي چې دې څکلي ماسخوتن ډوډۍ د خپلې روخې دي ګنده پرېښي او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي د شیشه صفا په کور کې پرتي مړه دا غیرت دی دا ښځه ته وحید ته دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې درته استري کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د له ښه مدېدار په صابون ووینځلې او صفی کړو بیا یې درته استري کړو تیاره جوړې درته کېښوده
او کم پوستکی چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې صفا کړی دی چې ته او دی واپس راځې هغې د ته غوړ جارو کړی صفا کړی وي او چې ته راشې ستړی ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټول ورځ جامې ایندلې دي لاس مې خوږېږي دا نه وایي چې ما خو ټول ورځ نن بینګلی پرې کړي دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یو ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي دا نه وایي چې زه خو ستړی یم نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي بوډۍ مور سر دله زور وکړي زور ځان ته یېري غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري ځان ته یېري او تا ته کېناسته بچې څنګه او ته ورته یې مورې ته څنګه وایي چې ته ښې ده ښې ما هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې وو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نه بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره نه د هغې د رور ځای تا سره نه موږ سور ته ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک ایندي دا سر ته یې څوک ناستي ښځه ناستی مور ناستی خور ناستی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو موږ سپي نظر ورته نه کوو خور موږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلي هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته موږ د خور په نظر ونه کتل مور ته موږ د مور په نظر ونه کتل لور ته موږ د لور په نظر ونه کتل دا کوم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابو نقش قدم دی صحابو د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا موږ کوو د مسلمانې دا حال دی زموږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن دا کوان ورلله او ښځه یې رونیوه بچو مخ کې ولې عزت تار بله خور نه بله لور نه مسلمانې پیغمبر دا ویلی دی صحابو دا ویلی دی دا ته چې څه کې قبر موږ نه پېژنو چې موږ قبر له روان یو اخرت موږ بالکل یېر دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او د دنیا مزې چرچې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ تپوسې کوئ تورسرې دي کور کې ناستې دي غریبانان نشي کولی مزدوري رور له پکار دي د خویندو تپوس کوئ ورځئ شی وله وړئ لږ شي باندې خوشحالېږي مړی سموړاسې ورځه د خور تپوس کوه خوشحاله به شي مور سره لږ سات کښېنه که جم دی وي وکړه مړی قبر لږ مور ډېر نعمت قبر لږ لوڼو په سر رحم لاس ږده ترور دی دا خیال ساته ظلم منه کوئ چلته دا درندگی د درندگان پورېدل اړه مې درد وکړو چې دام د چا لور به هر څوک چې مسلمان وطن کې سفر وکړئ ولې دا دونه ظلم موږ خلکو شروع کړی د ښځو سره بهر کې زما وروڼو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بدیم خوشحال کی زمونږ رور بشم بالکل ما نه خو بینځي مونږ به را ترغاړه بازو ځانته دین کې بیا نشته لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى د سپین په تور د عربي په عجمي فرق چې دی په تقوا دی پرهیزګارۍ باندې دی نور دا فرق نشته دا تور د سپین دی دا مالدار او دا غریب دی زما وروڼو وی خواه وی داسې به وشي وی او هغه شپونکي کلمه شهادت وی او خدای مسلمان که مسلمان شو چې مسلمان شو رسول الله مبارک ته وی اوس به څه کوم زه څه وکړم دې ته امانت وی دې ته پیغمبر وی وی بچې لاړ شه او دا ګډې چیلې چې د چا دي د هغوی ته حواله که نو بیا راځه اها اس عقل سوی دلتا عقل وی چې دا خو د دشمن ګډې چیلې دی غنیمت دی په ګوتو رالی که حمله په دې قلعو شوه هم دا ګډې چیلې به نیسو غنیمت بی او لاس لراغې واپس یوسه او کم وخت دی صحابه دومره غریبانان اوږي دي دومره چې د یهودیانو نه خره راونیول خره یې لال کړل خره دا کورنی خره او په کټمو کې غوښې باندې کړې نو حضور پاک ته چا وی چې صحابه خو خره لال کړل او هغه په کټو کې باندې کړې وی الوازو کې مردار دي هغې ته پته نه وه غریبانانو ته دغې وخت کورنۍ خره د هغې غوښې خوړل حرام شو مردار دي یو صحابي وی یو د وازګې یو دغه چا راویستله تیلې وی ما ور ټوپ کړې وږې وما حالانکہ بدبوئیں اور بوئیں کہو کہ شاہ میں قتل حضور پاک مبارک کو لگا حیان اوگی دی غریبانا اس درک نہ لگی دغه ګډې چیلې سبا غنیمت کې را حاصلې لیکن دیش بن کې دوی بچې دا یو سا الشابه دا خپل کسانو ته واپس کنو بیا راشه ولې ځکه هغوی تاله دا ګډې چیلې درکړي ته خو مزدورې یو معاهده ده ورسره ستا پتا ذمہ داری ده چې دا به هغې له واپس بوځې امانت کې خیانت به نه کوې بچې شابه دا واپس یو سره بیا راشي او به کې څوک داسې نن سبا د دشمن مال سره او بیا هغه دشمن سره چې حمله دې پرې کړې ده محاصره دې کړې ده قسم په خدای د رسول الله مبارک امین امین امانتګر او صحابو ته دا چل خولی هغه هغه ګډې چیلې واپس بوتلې صحابه کش نه کوي چې صاحب دا خو غنیمت دی کنه دشمن مال دی محاصره هم کړې ده نه نه دا د دې بچي ذمہ داري د دې ګشبونکې دی هغې ورکړي دي دا به واپس بوځي ونه چې خیانت را نشي دنیا کې یو مثال پرېږدم ګډې چیلې واپس کې واپس راغی چې راغی رسول الله مبارک ته اوس به څه کوم د حج وخت هم نه چې حج له ځې او څوک وي دغې وخت کې لا حج فرض هم نه د مانځه وخت هم نه چې مونځ وکړم د روجې میاشت هم نه را چې روجې ونیسم غریب دی زکات هم پې فرض نه دی وی اوس به څه کوم وی بس اوس که دې خوښوي نو توره په لاس کې والې جهاد به وکړې وی ښه چې جهاد وکړم او مړ شم څه به کېږي خو لا غریب نه دی خبر که نه وی چې مړ شي نو الله به د جنت الفردوس ته ورسوي هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی او چې مړ شي وی زه خو تک تورې ما وی تک تورې خو که مړ شي تا نه به رڼا خیږي تا ته به د جنت حورې هرکلې او مرحبا وی وی دا دې توره راکړه توره یې ورکړه لال وجنګېد اتفاق ته ګوره شهید شو چې شهید شو صحابه ټول پرې راغونډ دي وی دا څوک دی دا خو څوک ناشنا دي مونږ خو نه پېژنو نور خو ورته پته وه چې پلانکې دی زر اوچت کشه هغه لمبی او هغه د خیر په شهید لمبول خو نشته خخۍ دفن کوي خو دا خو ناشنا دی رسول الله مبارک وی دا هجوم او بله سره وی دا صاحب یو هلک شهید شوی دی څوک یې نه پېژني په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی هغه ته خلک راغونډ دي نبي علیه السلام مبارک ورغې چې ویې کتل وی دا زه پېژنم تاسو نه پېژنئ خو دا بچې زه پېژنم هغه بچې دی چې د نه لمونځ وکړو نه روجه ونیوله نه زکات ورکو نه حج وکړو نه نیک عمل وکړو خدای جنت الفردوس ته ورسوي وایي دی ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچې
او دا بچی دی وخت کې ماته د حور و عین سره خشته و حور سره ښکاري او دا بچی دی وخت کې ماته لکه د سپومې خشته ښکلې رڼا ښکاري او دا بچی ماته ډېر خوشحاله ښکاري لیکن امانت واپس ورسو مکه مکرمه چې کله فتح شوه مکه مکرمه خیره خبره اوږده ده اوس دا به درته بله جمعه کې ووایم خو زما وروڼو په موږ ستاسو دا غټه ذمهداري ده غټه د مانځه چې موږ په صحیح طریقه وکړو ویم خو غلطې ونه په موږ دا زکات ذمهداري ده چې موږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم موږ ته رسول الله مبارک ویلی او موږ پکې ریا ونه کړو موږ صدقه او خیرات په هغه طریقه ورکړو چې موږ ته پیغمبر مبارک ښولی دی او موږ په هغې کې ریا مه نه کړو او سبا دا مه نه وایو زکات مې در نه کړ خیر ښېګړه سره کوم او زما لغم خادیله اوس نه راځي نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى احسانونه به نه کوي او نه چاته ضرر رسوي صدقه به په دې نه بربادوي روجې نیسو یو ذمهداري د پاغه طریقه چې حضور پاک ښولی حجم یو ذمهداري د پاغه طریقه مانت ذمهداري ته وایي چې الله ویلي پاغه طریقه او ایرونو د ښځې پته یو ذمهداري ده هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ څنګه رسول الله مبارک تېر کړی د بچو هم تا باندې یو ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی په بچو د پلار او د مور ذمهداري ده هغسې ژوند به تېری چې څنګه موږ ته پیغمبر مبارک ښودلی او په افسر هم یو ذمهداري ده چې د خپل ماتح سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری او د کلاس فور او د بابوم دا ذمهداري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمهداري ده چې وخت به پوره تېری ټګي به نه کوې پر ډیوټۍ کې ټګي به نه کوې او د خزانې کې به کرپشن نه کوې کرپشن پتا ذمهداري ده خیانت به نه کوې خزانې سره ده ملک نه به کوې دا ذمهداري ده پتا دا ذمهداري ده چې ستا ملک دی دې ملک سره به هم ټګي نه کوې دوکه به نه کوې دا ټول ذمهدارۍ دي که نه پتا دا هم ذمهداري ده چې زه دله پیسې درکړمه چې ماله روجې راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا روجه به راکې مساله راکړه نو ګډې والا به نه راکې صفا به راکې غوښه راکړه نو صفا به راکې ګن به راله نه راکې پیسې زیاتې والا دی خو زیاتې کېږي زیاتې به درکړم خو ښه شی راکړه ټماټر والا هم ټماټر اخلي نو دا ذمهداري ده پتا چې ښه شی به ورکې دا نه چې هغه پیسې رالي د جیب نه تا ټول د لاندې نه هغه څښا چقل راغېستې هغه دې پکې ورته اچولي دا خو امانت ده خیانت دا ټول خیانت کې راځي ټوله ورځ خفه کېږو به نه نیکان هم شته صالحان هم پکې شته خو بعضې کسان بعضې دکانداران د 1 نمبر په دی 2 نمبر شی خرڅوي قسم په خدای خیانت د یو پاک سی په ځای ګډه خرڅوي ګډون شی قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي د هغې په ځای بل شی درکوي ته وایې ماله جاپاني راکتله چین والا درکوي ته وایې ماله اول نمبر راکتله 2 نمبر شی درکوي قسم په خدای چې دا خیانت دی او ټګي ده پنځه لشته ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې رچولې دي او ګیره لري ښه د زیتون تیل ورکړی چمک دې مولا ورکړی دی او بډې دې موالې دي او دا چلونه کې او کال کې عمره او حج هم نه قضا کې قسم په خدای چې حرام خورې قسم مې راته وخوړ کوه حجونه عمرې که ګیره د نامن هم لاندې که پټکې م ورسره ووه ښه رانجم واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي ته ورشې وایي د ده خو په لمن منځ کېږي د ګیرې ته یې وګوره سمه رڼا کوي د مخ ته یې وګوره سمه رڼا کوي د تندي ته یې وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي او د رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي دا ټول دې پورې کوي او د شکل ته وګوره بډو ته وګوره وایي بانک سره جومات ته لاړ او میانځ کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول دل هغه 2 نمبر شی درکړي 2 نمبر
ګن درته ټول در واچوي هغه دوکې والا شی دله درکړي په دې قسم دی چې دا حرام 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 او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده اله به دي چې په دوزخ کې وسوځېږي فالنار اولا بها ورته به په مولام ذمه داري ده د عوامو سره به ته خپل اخلاص کې دین به ورته بیانوي دا منه کې چې که زه دا خبره کوم دا ما مختلف به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتۍ نه وباسي رزق په امامتۍ کې نه دی خدای به درکوي په مدرس هم ذمه داري در مدرسې په مدرس چې دی به هم درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کوي او کتاب به ګوري په هر چا یو خپله ذمه داري ده هلته مې نیمبوان اخیستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډي ودروه او ښه لویې ګیرې وخښته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړی مې مونته و دی به ښه شی رالره دومره دومره غټ غټ ټیمبوان مې په څو دي کیلو په څو دي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکې ریټ مې سره ونه کوي چې ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې مې ټیک شوه مې بس شا به وتله چې مې اوس تلی ورړمه که لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډۍ ته تله ورړمه کړه ای کاکا دا بره وی دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه به راته اوس لنډ جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅوې ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړي ته دا ولې وی باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېږي چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده او ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاګ پې دوکه کړو او ګاګ پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکعته نفل مې هم کوله او منځ کې دې ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دې راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې په دکاندار دا امانت دی ذمه داري ده چې کوم شی ګاګ ته نه اخلي همغه شی ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی یو ملګري خبره کوله و خبرانه اوږده شوه وی روانو عمرې له نو ما یو ملګري وی ډېر زیات مالدار نو ما هغه ته وی چې هلکه چې ته چې لاړ شو چې ته ځان له چې د نږدې ځای والو او عمرې دپاره ځو چې ځای هم نږدې وي چې مکې ته حرم ته تلل راتلم راته اسان وایي ما ته وایي مړه خو چې پیسه یې هر څه میلاوېږي ولې سوچونه کې وایي ما به ورته بیا وایي چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسه را سره یې څه غمونه کې چې پیسه یې په غرونو کې لارې وباسي مالدار اوسه څه د سره څه کې هر شي کې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې وایي خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وی د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولی دی او دا چل کوي نه چې هلکه څنګه چل دی ولې وی پېشمنۍ مې نن نه دی کړی ولې دې پېشمنۍ نه دی کړی وی سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړی یاره وی راپاڅېدم هغه هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم وی لینډ کې ودرېږم وی لینډ کې ودرېدم وی چې زما نمبر راته بانګې ووایي مې تا خو وی چې پیسار څه کوي که نه پیسار څه کوي نن د پېشمنۍ ولې ونه که چې پیسار څه کوي پیسه به د سره او ډاکټر به راته وایي چې دی بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځو ځکه نو به پیسې ته جوړ بس پیسه به د سره دوی به دې بوځي شفا ته هغه خان ته غټو غټو هسپتالونو ته وبوځي او ډاکټر به وایي 80 لکه روپۍ راوړه دا داخله که دی نه بغیر نه کېږي 80 لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس موږ خپل کار وکړو ستا بس دوا ورته کوه ځکه نو به پیسې ته بچ کړه په پیسې ته جوړولی شي پیسه د انسان د راحت د سکون ذریعه ده راحت او سکون په چا کې دی لکه الله کې هغه سره ده ځکه خو الله و یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله خدای سره به ټګي نه کوئ د خدای چې کومه ذمه داري ده به پوره کوئ
والرسول رسول سره به ټګي نه کوئ چې کومه ذمهداري د هغه وکړئ وتخونوا اماناتکم او هغه څوک وي لا پکې واپس کا چې خپلو امانتونو تخونو خپلو امانتونو کې به ټګي به نه کوئ او بیا وروسته ورپسې څه وایي بیا وایي انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو دپاره ټګې کوئ او ذمهدارۍ نه پوره کوئ دا خو ازمایش دی ګورم خدای پاک الله چې سره دی هغه انسان دپاره بهتر نو انشاءالله هر انسان په دې پوه دی امانت څه ته وایي ذمهداري هر انسان په دې پوه دی چې په ما د خدای څه ذمهداري ده په ما د رسول څه ذمهداري ده او په ما د بنده څه ذمهداري ده په ما د ښځې لور خور ګاونډي او زما د زمیندار او د همسایه او په زمیندار د نیک څه ذمهداري ده هغه به پوره کوي دې ته امانت وایي